صالح د ننګرهار د هوایي ډګر په هکله د پاکستان او طالبان د یو مهم توافق خبر ورکړی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. صالح د ننګرهار او د هوایي ډګر په هکله د پاکستان او طالبان له مهم توافق څخه خبر ورکړی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار د هوایي ډګر په هکله د طالبان د یوې نهمې پریکړې په هکله مهم معلومات خپاره کړل. امرالله صالح ادعا کوي چې د طالبان د ننګرهار ولایت هوایي ډګر په هکله د پاکستان د پوځي ادارو سره هوکړه کړې چې د هوایي ډګر یې په بشپړ ډول پاکستان ته وسپاري. د افغانستان د نوي حکومت تر اوسه پورې د امرالله صالح دغه ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار هوایي ډګر مرستیال په ډېر ډول عملیاتو بڼه نه لري او صرف پوځي عملیات دي. د افغانستان نوي حکومت تر اوسه پورې د امرالله صالح دغه ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار هوایي ډګر تر اوسه په پورې ډول د عملیاتو بڼه نه لري او صرف د پوځي الوتکو یا هم د مرستو لپاره کارول کیږي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.